السلام یو ځل نبی علیہ السلام تپوس وکړ، وی جبریل زما د قرآن په تا څه اثر شته؟ زما د قرآن نه او زما نه تا ته څه فایده شته؟ وی او د الله رسول شته. وی هغه څنګه؟ وی ستا قرآن چې نو نازل او ته نه وی راغلی نو زه به یریدمه، ما به وی خدایا ډېر خلک دي چې ستا ډېر غټ غټ عبادتونه کړي دي او خدای د دوزخ خشاک ته جوړ شوی دی لکه ابلیس. 80,000 کال عبادت یې وکړو، یریدم به چې الله بېشکه زه خو ستا عبادت کوم، زه خو تا راضي کوم، خو الله د خاتمې پته مې نه لګي. ډېر لوی خلک دي چې هغې عبادتونه وکړل الله برباد شو. برسیسا ته وګوره، لکه زه مثال در کوم، جبریل لا نه وایي، برسیسا ته وګوره، بل ته وګوره، بل ته وګوره. جبریل علیہ السلام وایي چې ما وی الله ډېرو خلکو څه عبادتونه وکړو، ډېر عمر یې وکړل، دا لږ برباد شو. خدای زه چې ته خراب نه شم. وایي چې په تا قرآن نازل شو که نه نو زه خوشحاله شوم. ولې قرآن کې دا آیت راغی چې انه لقول رسول کریم ذی قوة عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین. د دې نه زه مرادیم جبریل ته مراد دی چې دا یو استازي دي او پیغمبر علیه السلام ته لولي، یو استازي جبریل، او دا کریم په الله ډېر معزز دی او د ډېر طاقت خاوند دی او امانتګر دی او د خدای خبره مني. وی چې دا آیت نازل شو او دې کې زما ذکر وشو چې جبریل کریم دی، په الله عزتمند دی، امانتګر دی او د الله استازی دی، او قرآن وی باس وی زما زړه مطمئن شو، زه خوشحاله شوم. مې ګوره د قرآن فایده حضرت جبریل علیه السلام ته هم رسېدلې ده. د نبی علیه السلام د نبوت سره چې قرآن نازل شو فایده حضرت جبریل علیه السلام ته هم رسېدلې ده. څومره د لوی طاقت خاوند، دا د خدای قدرت او طاقت. هغه ځای نه دلته د سترګې د رب نه زر را رسیږي او نور طاقت یې څومره دی. د لوط علیه السلام قوم الله ورته ورشه واړوه نو وزر یې ورته علم که نو چت یې که خپل مخ یې راوغورځوه. نومره طاقت خدای پاک ورکړی. ذی قوة د طاقت خاوند رب العالمین وی ذی قوة د طاقت خاوند. چې الله د چاره طاقت صفت کړي نو خو طاقت به پکې وي که نه. او عادیانو سمودیانو باندې ورشه یو چغه ووه، یو چغه یې پې وواله، ټول یې تباه او برباد کړل، غرق شو. دا د خدای قدرتونه درته نن د خدای عظمت ته نن پرې بیان کوي تمارو چې زمونږ الله څومره د عظمت خاوند. بهر کیفو وی ما ته ورشري مسجد ته ورننوځه او چکر ولګوه. جبریل څومره تیز رفتار، څومره تیز رفتار. نو وی اسلالمه نو وی زر کاله مې چکر یو طرف ته وو، نو آخر معلوم نشو. نو زر کاله په دې بل طرف لاړمه نو آخر معلوم نشو. نو زر په دې بل طرف لاړم، نو زر کاله په دې بل طرف لاړم، خو د الله رسوله ما د هغې انتها معلومه نه کړی شو. الله څومره لوی جنت بالکل اخیری سړی چې د دوزخ نه الله وباسي، بالکل اخیری انسان چې ډېر بدعمله ګناهګار وباسي. حدیث پاک کې راځي، بخاري کې دی، په صحاحو کې دی، الله به وباسي. چې وی باسي نو د دوزخ په دې غاړه به کښېني، وی الحمدلله خدای که دې غم نه خلاص شو، خوشحاله به. چې دوزخ په غاړه کښېني نو نور خو خلاص شو، خو دا مخ یې دوزخ ته دی نو دا توبې ووایي. نو دی به چپی بیا به یا الله دا مخ خو را د دوزخ نه بل خوا واړوه. بنده وابړوم خو بل سوال به وکړې، نه الله توبه 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 بل چېرته کو نو مخ به وله الله واړی. نو چې مخ واړي نو مخامخ به د یو قونه ښکاره شي، هغې سره یو خشته غوندې ولۍ او به هم د هغې خشته شرلار کوي. دی اوهو څه غلطه مې وکړه نیکبخته، که دغه شی مې یاد کړی وي نو چپی نو یا الله هغې ونې لکه دې بوتلم او دغه اوبه بنده تا چې وی بل سوال نه کوم، بس الله بل نه کوم. اوبه کې ګوارې نه قسم دې که بل مې وکړه. دا ځکه زه ویم دا قسم وغیره چې په حدیث کې د مواثیقو ذکر دی او د عهودو ذکر دی. قسمونه به وخوري، کله کې بعدې به وکړي، نه بل به نه کوم. الله فرجو ښه دلته یې راولې چې هلته راشي ونې لاندې شو، هغه یخې اوبه کې ولامبي نو بس سور کې شي سړی، بیا به ورته د هغې نه مخکې یو بله غټه اونه ښکاره شي، هدې نه به ګورئ، د هغې نه ښکلی نیر به ورته ښکاره شي. یا بنده که د هغې سوال دې کړی وی، نیمګړی کار دې وکړو
غټ خو په یو ځل کولی نه شي یریږي که زه غټ سوال وکړم مثلا چې الله غوسه چې بیا وردن نه کې بیا به څه کېږي چپ پی یا الله دغې ونې ته مې بوزه هغه به هم ښایسته دي ای بني آدمه تا چې وختي وي چې بل سوال نه کوم یاره بس الله بل نه کوم ورې بل به وکې نه قسم بکا ستا په ذات که بل مې وکړم هلکه ګورې بل به وکې ښه به خدای قسمي کړي هلته به یې بوځي چې هغه ځای ته څنګ بوځي لږ ساعت تېر کړي چې وګوري جنت دروازه به ورته ښکاره شي دا مې څه غلطه وکړه خوشحالي خو هغه ده د جنت دروازه ده د جنت اونې به وویني او د جنت میوې به ورته ښکاره شي او خوشحالۍ به ښکاره شي دا مې څه غلطه وکړه یا الله قربني الى باب الجنت پروردگاره د جنت د دروازې ته خو ما نږدې کا فوراً به آواز وکړي الله د جنت د دروازې ته خو ما نږدې کا ای بنده تا چې بل سوال نه کومه اوس دې بل سوال وکړه الله بیا بل نه کوم دا آخري سوال دی ګورې بل به وکړې ښه به خدای پاک ورته کلکۍ او دې به دا قسمونه او دا قرآنونه چې خوري به ښه قسمونه به وخوري الله او فرشتو ته وایي چې ښځه ورنږدې کړې چې جنت دروازې ته ورنږدې کړي او ته دننه وګوري اوهو خوشحالي خو دننه ده داسې به سر ورتا کړي داسې غوندې او به ګوري ورته خوشحالي خو دننه ده دا زه باید راستیم ټول خلک دننه دی نو دی به چپی بیا به یا الله د جنت ته خو مې ور دننه که الله به څه وایي ما اغدرک یا فلان ای فلان کی څه دوکه بازې څه دروغجنې ای ټګېجنه تا چې بل سوال نه کوم یو سوال کوي یا نه کوم بل یو سوال کوي اوس جنت ته داخلېدل غواړې دی به زه وایي یا الله سپېره رانه مه جوړوه که نه الله په خپل بندګانو کې رانه سپېره ولې جوړې چې بار ناست دي غواز تېره دی ما ور دننه که رب العالمین به ورته وایي ښه دننه کوم دی خو غواړه څه غواړې چې الله ور دننه کړي څه غواړې نو دی به وایي چې الله بس ما ور دننه غواړه شابه څه غواړې نو دی به یا الله دونه شی راکې دومره شی راکې نو الله به ورته یادوي دا شی غواړه شابه یو غواړه دی به دا هر څو غواړي نو چې د ده خپل امیدونه ټول ختم شي او الله م ورته ور یاد کړي نو رب ذوالجلال به ورته څه وایي وایي زه بنده چې دا تا کم یاد کړل او ما درته در یاد کړل د دې لسکن د جنت ستا دی دی وایي اتستهزئ بي وانت رب العالمین ته خو ډېر لوی رب یې د مخلوق نو ما پورې ټوکې کې الله جنت خو د خلکو نه ډک دی دومره ځای پکې کم دی نبی علیه السلام وخندل ولې وخندل وی الله به وخاندي الله خندا زمونږ د خندا په شانتې نه ده او نه زمونږ په شان شکل الله لري د الله خوشحالي ته مراده ده یارو نو چې دا نبی علیه السلام وی دا په ټولو کې د لاندې مرتبې جنتي دی نو چې کوم د لوی مرتبې جنتي دی چې هغه له کوم شی خدای ورکوي چې به څونه غټي ټول نره کوټې جنتي ادنا مرتبې والا جنتي هغه به څونه به هغه به دومره یي چې د هغه جنتونه او بابونه به د 500 کالو په مزل پراته او بس خدای دې ورته ور داخل کړي عقل نه بار خبر دي نو دا مخلوق په دغه مزید کې د الله سره ملاقات وکړي چې الله سره ملاقات کوي نو رب ذوالجلال به ورته کرسۍ لګولي نو څوک به د نور په کرسۍ ناست دي څوک د زمرودو څوک د مرجان څوک د یاقوتو دا به ناست دي نو د بره نه یو باران وشي باران د خوشبویو باران به پې وشي داسې خوشبویه دوی که ته په جنت کې هم نه لیدلې نو رب ذوالجلال به ورسره خپل ملاقات وکړي خپل دیدار به ورته وښیي نو نبی علیه السلام فرمایي چې 1000 کاله په جنت کې خوشحالۍ تېرې کړي 1000 کاله نو هغه خوشحالي به د الله د یو سکند په دیدار د مخلوق نه هېرې شي دومره خوند دی پکې د الله لیدو کې زمرونو نو حضرت موسی علیه السلام چې د الله خبرې واورېدې نو شوق یې پیدا شو چې خبرې دومره ښایسته دي الله تبه څومره ښکلې نو وی رب ارني انظر الیک الله ما ته ځان وښایه درته ګورم یو نظر دی وینم الله
رب العالمین ورته څه وایي وی لن تراني نه مې شي لیدلی نشي لیدلی ته ما طاقت نشته دلته دا طاقت به در کوم خو وروسته به در کوم دا به جنتیانو لم ورکوم خو وروسته به ورکوم لن تراني نشي لیدلی ما دی بیا وایي چې نه الله ما ته یو جلک ځان وښایه الله ورته څه وایي وی ښه ده داسې کومه دی غر ته ځان ښیمه که دا غر ټینګ شو نو ټیک ده ته به مې بیا ووینې خو که غر ټینګ نه شو نو ته مې بیا نشي لیدلی نو الله پاک فلما تجلى ربه للجبل جعله دکا وخر موسی صعقا چې غر ته الله یو جلک خپل دیدار ور وړاندې که نو غر ټوټې ټوټې شو ټوکړې ټوکړې شو علما بعضې لیکي وی دا په مکه مکرمه کې چې کوم غر د جبل نور وی دا د هغې غار یو ټوکړه ده چې راوچته شو دلته پرېوته دلې ولې شو ټوکړې ټوکړې شو موسی علیه السلام بېهوشه پرېوته ها الله غر ته سین ځان وښو داسې نه چې پوره ځان یې ښولی دی غر ته چې کوم ځان الله وښو نو بیا هم په 70,000 پردو کې پټ و 70,000 پردې حضرت موسی علیه السلام بیا سترګو کې بل شان حالت و تفسیر در المنصور یو خبره لیکلې ده زه بیا تاسو ته ووایم داسې ډېره مضبوطه نه ده خو دې درته وایم وایي د هغې اثر د موسی علیه السلام په مخ څنګه وشو وایي چې چا به د موسی علیه السلام مخ ته کتل نو پرېوته او مړ کېده به حالانکه موسی علیه السلام هغه جلک ولید چې الله غر ته کوم وښو او حضرت موسی علیه السلام به ډېره موده مخ پټ ساته د خپلې بیبي نه به یې مخ پټ ساته دا یو اثرات دې وشو وما قدر الله حق قدره دا خدای مخلوق دا الله کائنات نور ته وګوره سپومې ته د انسان ته وګوره څومره ښکلي شکل یې راکړی یو مور و پلار نه پیدا دي د یو رنګ یو شان د بلبل شان د یو خوی یو شان د بلبل شان یو مور ګیره کې لتیوالي دورونه شکلونه کله یو شانی کله شکلونه بدل خوی نه خو خامخا بدل یو نیک سړی یو بد سړی یو نرم خوی یو بد خوی یو نه مسلمان جوړ شي بل نه کافر جوړ شي د یو عمر زیات د بل عمر کم دا د الله نظام قسم په خدای که د شکلونو کمې وسره او ښیم درته ده چې په شکلونو یو شانم پیدا کولی شم مرغو ته ګوره ماشو ته ګوره میږو ته ګوره دا هم ښیي چې داسې هم کولی شم او داسې هم کولی شم چې شکلونه جدا جدا پیدا کړم او داسې هم کولی شم چې صرف لونه به وي او زوی به ني او داسې هم کولی شم چې زامن به وي او لور به ني او داسې هم کولی شم چې لونه به زیاتې زامن به کمي او داسې هم کولی زامن به زیاتې لونه به کمي او داسې هم کولی شم چې ډېر بچي ورکړم او په یو ساعت یې والم او داسې هم کولی شم چې یو بچي ورکړم او د هغه نه وله بله نسل پیدا کړم کولی شي الله که نه شي کولی سوای دا یا سے بیسا اتفاقی پیدا اتفاقی بچیا چې اتفاقی پیدا کړي د خپې چتم په اوږو کې پیدا نشوي دا لاسونه چتم په دې ملا کې پیدا نشو دا سترګې چتم په دې سټ کې پیدا نشوي دا غوږونه چتم په دا کونډو کې پیدا نشو الله غ ذات ته اتفاق نشتا واو میخه او ګډه او چیلې جامی نشی چوله پرتوب نشی چوله د حیا د حفاظت لپاره ول خدای لکه پیدا کړی دا انسان له د حیا زین خدای کم ځای پیدا کړی کم ځای پیدا کړی چې ستا حیا محفوظ وي لږ نه ډېر او د وجود هغه اندامونه چې هغه ډېر زیات حساس دي لکه هغه نری رګ سپینل کارډ دا تاسو شارک چې ورته وایي دا ډېر حساس دی د انسان ژوند دی پې هغې له څونه کلکې کلکې د ملا مهرې ورکړي دي په هډوکو کې دننه چې ده ته نقصان ونه رسي او زړه او اینا دا د انسان هغه اندامونه دي او پړپوس ډېر نازک دي او ډېر قیمتي دي هغې له د پختې غوندې غرونه ورکړي دي چې دا په پښتو کې بند دي چې دې له زور ورنشي الله نظام ته نه بولي اتفاقي پیدا شو دلته پوزه پیدا را دلته سترګې پیدا دي او دلته کې جبه پیدا ده دلته دله پیدا کړل ولې دلته پیدا کړل دا ګیلاس راکړه غونډه ته چې اوبه څښې اوبه په ګیلاس کې چې ته کله اوبه څښې وراوته د دې فایده درته ښې بس ګیلاس کې چې ته کله اوبه څښې دقسې اوبه والې
نو داسې ځان ته ونیسئ نو په دې سترګو راته پته ولګي چې لوښی خیرن دی او که دا پاک دی او اوبه خیرنې دي که اوبه پاکې دي دقه سترګو سره ما که سترګو دلته فایده ده په دې نورې فایدې هم شته خو دلته هغه ته فایده دا ده چې ما ته بې دا لوښی ښکاره شي نو چې لوښی خیرنې نو زه ملکه نیازلي واله ماله پکې دغه راکړه خبره کوم دا واله دا لوښی خیرن دی اوبه خیرنې دي نورې راله راکړه او چې پاکې وي که نه ګوره په سترګو پته ولګېده نو بیا زه داسې لږې راوچتې کړم نو چې راوچتې کړم نو الله پوزه پیدا کړې ده دا پوزه بېله لیبارټري ده دلته ما ته پته ولګي چې د اوبو کې څه بدبویي شته او که پکې نشته اوبه په واحد په دنیا کې هغه شی دی چې نه خپل رنګ لري نه خپل خوند لري نه خپل بوی لري بل رنګ قبلی ار یو چې پکې چې بل بوی قبلی ار بوی چې پکې چې بل خوند قبلی ار خوند چې پکې چې نږدې کې نو په پوزه ما ته پته ولګي ګوره چې دا بوی پکې شته که نشته هلکه سپینې خو دي خو بوی دې پکې واله دا لرې کوه پاکې اوبه راواله او که بوی پکې نه نو بیا په ژبه ورنږدې کړم نو په خوله کې ژبه کې بله لیبارټري پرته ده هلته ما ته پته ولګي چې خوږې دي که ترخې دي نو که ترخې وي نو ټوک ټوک نارې کړم هلکه لرې کړه اوبه ترخې دي نه څکم نورې راواله او که نه ترخې ني نو وردنې کړم نو ګوره د انسان د وجود دپاره څو څیزونه دلته خدای کېښودل واوروسم 3 څیزونه شو په سترګو درته رنګ معلوم شي خیرن دی که نه په پوزې بوی معلوم شي چې څښا بوی پکې شته که نشته او په سکه د تېرېدو نه مخکې ژبه ده په ژبه د تېرېدو نه مخکې ده چې ما ته هسې نه که دا ژبه نه وي نو بیا به ما ورلوړې او کیدای شي زهر پکې بیا به مې څه کول په دې ژبه پته ولګي چې زهر پکې شته او که پکې نشته خیرونو نو که دا خو ژبه دې شاته وه نو ځان سره به دې هر وخت ماشوم ګرځو بچې ته راشې د ما په دې ژبې ته دا ګیلاس ونیسه لږې وڅکمه چې خوږې دي که ترخې دي او که سترګې دې په دا ست کې وي نو ماشوم له به دې بیا ځان سره به دې بچې ګرځاو چې راسې بچې دا ګیلاس مې دې ست ته ونیسه دې سترګو ته چې ورته وګورم چې سپینې دي او که شنې دي او که پوزه دې په دا خېټه کې وه نو دا شرم به دې ډېر و چې د بوی دپاره به دې هر وخت لمن اوچتول او کولې ته به دې ګیلاس کېږو دا به دې دل شرم وایه که نه اوس د اتفاقي پیدا کېږي که الله پیدا کړي دي الله پیدا کړي خالق الله ده ته خو یو پوټینې غوندې دا ماشومان د دې کاغذ نه جز جوړ کړي جز مونږ چې والو مونږ به د دې کاغذ نه جزونه جوړول او دیکھا به مو ورکړه هغه بره لال او را پرېوت نو ته خو یو راکوټې جز بې لاسو نشي جوړولی دا دونه کائنات هسې بې څه جوړ شو یو پتنګ یو د 10 روپو د 20 روپو یو پتنګ دا خو ته بغیر کاریګره نشي جوړولی دومره اسمانونه بې کاریګره جوړ شو ځمکې ته وګوره او د اسمان ته وګوره اسمان چې الله پیدا کړه الله وي بغیر عمد ترونها ستن پکې شته نشته دومره لوی کائنات والا اسمان ستن نشته پکې رنګ چې خدای ورکړی ده چې کوټه جوړه کړم چې رنګ ورکړم نو بیا واپسې کال کې رنګ ورکومه د الله دا رنګ نه زړېږي نه زړېږي او بیا او څونه ښکلی دی چې دا باران وشي او د اسمان ته وګورې او د الله د انور ته وګوره څومره په تیزۍ د انور روان دی څومره سپیډ کې روان دی د انور څومره په تیزۍ روان دی او د خپل ځای نه پوټي فرق نشي کولی لږ غوندې معمولي هم نشو لقېدی دا انسان الله پیدا که د مور په ګېډه کې یو ځای کې مې بیان کوم په دې آیت مې بیان وکړ چې وإن کنتم فی ریب من البأس فإنا خلقناکم من تراب الله وی که ستا په دې کې شکي چې زه به د قبر نه څنګه واپس ساتم نو دې ته سوچ کوه انا خلقناکم من تراب د خاورې نه مې پیدا کړې نو چې تا زه د خاورې نه پیدا کولی شم نو واپس ته نشم جمدی کولی ثم من نطفة بیا د نطفې نه ثم من علقة دا نطفې نه بیا د وینې ټوټه جوړه شي ثم من مضغة بیا ته د غوښې ټوټه جوړه شي 40 ورځې نبي علیه السلام فرمایي د وینې نطفه ده بیا 40 ورځې بیا علقه 40 ورځې نطفه ده 40 ورځې علقه ده 40 ورځې د غوښې ټوکړه ده مخلقة وغیر مخلقه نو بعضې ضایع شي او بعضې کې 120 شپږ شلې ورځې پس سا ور واچوي نو چې شا پکې ور واچوي نو بیا د الله په نظام د مور په ګېډه کې وي
لنبين لكم ونقر في الارحام ما نشاء الى اجل مسمى. الله وی دام زما خوښه ده چې د مور په ګیډه کې 4 میاشتې ساتم، 5 ساتم، 6 ساتم، 9 ساتم، 8 ساتم، 9 ساتم، 10 ساتم. هلته ولا رب العالمین خپل رزق ورکوي، بندوبست یې ولا کړی. ثم نخرجکم طفلا، نو بیا د مور نه د ماشوم په شکل کې بار راوباسه. په څومره لوی تکنیک دا ماشوم پیدا کېږي پته راته شته، په څومره لوی انداز. ثم نخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم، ځوان دنه جوړ کړم. ومنکم من یتوفى ومنکم من یرد الى ارذل العمر لکي لا یعلم بعد علم شیئا. څوک په ځوانۍ کې مړ شي، څوک بوډا شي. نو عقل خو چې بوډا شو تجربه زیاته شوه، نه چې بوډا شو بیا دماغ کار نه کوي، ګړې وړې وایي. دا آیت مې وی میں نبی علیہ السلام وی چې څلوېښت ورځې نطفه ده، 4 ورځې علقه ده او 4 ورځې د غوښې ټوټه ده. او ما وی مې دقه د مور ګیرې ته یو پای پرسېدلی دی، رحم هغې کې دننه پرده ده، فی ظلمات، په تیارو کې دننه تیاره. نو یو سړي بیا هغې د سوالو جواب کو، یو ډاکټر صاحب نو ما باندې سوال وکړ، ما ته وی دا تا چې کومې خبرې وکړې زمونږ د کتاب نه دی وکړی او که د خپل کتاب نه د دیني کتاب نه دی وکړی. ما یې دا ما د دیني کتاب نه وکړی. ګوره نبي علیه السلام داسې فرمایي. بیا ما سره وروستو ناستو، هغه وخت سره پتلون اچولي و، نه یې ږیره وه نه یې برېت. ما ته وی مولانا صاحب ما خدای نه منم، زه د خدای د وجود نه منکر، ما خدای نه منم. اگر چې ځان ته مسلمان وي په ځان مې څوک نه پېژني او خلکو سره بحثونه بین کول چې خدای نشته. وایي نن ستا په دې بیان ما الله ومنه، نن مې ومنه. نن کومې خبرې چې تا مونږ ته وکړې چې 1400 کاله مخکې رسول الله مبارک دا خبرې کړې دي، نو دا څیزونه مونږ نن په لیبارټرو معلومو، دا څیزونه مونږ په الټراساونډ معلومو، بعضې څیزونه مونږ په ایکس ری معلومو، او بعضې مونږ په اپریشنونه کوو په هغې معلومو، او بعضې په حیواناتو تجربې کوو په هغې معلومو. نو 1400 کاله مخکې خو نبي علیه السلام سره نه الټراساونډ مشین، نه ورسره ایکس ری پلانټ و، نه لیبارټري وه ورسره، او نه په حیواناتو تجربې کړو، نه اپریشنونه کړي دي. او د دې هر څه نه خبر چې هر څه د قوي دی چې دا مونږ په مشینونو کم معلومیږي، دا چې هغه سره یو ذات داسې شته چې هغه ذات د دقه دننه حالاتو نه خبردار دی او هغه خبر کړی دی. غاټ پروفیسر دی، نوم یې درته اوس نه علم، ځکه مې مخکې یو ټکي وی، دومره غټه ګیرې ده، نیم عمر په تبلیغ کې او نیم عمر خلک په کلینیکونو کې ګوري. الله ذات ته ملا څوک نه مني. دقه ماشوم ته په یو پایپ د مور په ګېډه کې په یو پایپ باندې خوراک ور روان دی، او څنګه ور روان دی د مارونو دغه خوراک چې ورځي دا خو هسې مونږ ته وینه ښکاري، لیکن دې کې په لکونو نه په کروړونو اجزا دي. هغه هلته خدای بیلی، هلته بیلی اډوکې د یو شي نه جوړېږي، اډوکې سرمن د بل شي نه جوړېږي، غوښه د بل شي نه جوړېږي، غوښې ته د نورو خوراکونو ضرورت دی. ګرده، اینه، په سر ویښته د دې ماشوم جوړېږي که نه جوړېږي؟ دا خو پرزې لري چې پر اواز یې غېږته په پیچکس دې کس کړه، یو پرزه یو ځای کې او بل ځای کې او بل ځای کې. دغه وینه کې دا ټول اجزا روان دي. سرمن چې د کوم شي نه جوړېږي سرمن له روان دي، غوښه کې د څه نه جوړېږي هلته روان دي، غوښه ته جوړېږي. اینه چې د کوم شي نه جوړېږي هغه اینې له روان دي، هلته اینه جوړېږي. نوکان چې د کوم شي نه جوړېږي هغه هلته روان دي، نوک ته جوړېږي. اډوکي د بل شي نه جوړېږي هغه روان دي، اډوکي له ځي. اډوکي کې دننه نلۍ دی، هغې له خپل شی روان دی. په سر یې ویښتې دی، هغې له خپل شی روان دی. او اشتیا وایي هره پرزه په خپل ځای کې جوړېږي که بې ځایه جوړېږي. رګونو ته یې بیا وګوره، الله رګونو ته یې وګوره، رګونو نه علاوه وازګې ته یې وګوره، کولمو ته یې وګوره، سترګو ته یې وګوره، د سترګو تورو ته یې وګوره، او سپینو ته یې وګوره، دې رنګونو ته یې وګوره. دننه د الله نظام یو شیپ د دې وینې نه جدا کېږي، یو شی ته جوړېږي. دا خشته ماشوم خدای پاک پیدا کی. رښتیا وایي د الله دې قدرتونو طاقتونو ته زموږ عقل کار کوي ورسېږي؟ نه. دقه ټکي له به راځو چې ما قدر الله حق قدره، د الله کې څومره عظمت او شان دی، په هغه شان او عظمت مونږ الله نه دی پېژندلی،
نه دی پیژندلی رب العالمین. الله خو دلته کافر یادی، د کافرو نه ګیله کوي، خو په حقیقت کې کافرو خو دومره نه دی پیژندلی چې شته که نشته، شریک ولا شته هغې هغه کوي، خو موږ هم د خدای چې کوم قدرت دی په هغه قدرت سوچ نه دی کړی، په هغه قدرت مونږ د رب العالمین فکر نه دی کړی. دغه خشته ماشوم اکسیجن ورته روان دی، هغه اکسیجن په کاربن ډای اکساید ګیس کې کنورټ کېږي، دننه بدلېږي، اته واپس راوځي. خدای یې وجیبه نظام. نره میاشتې ماشوم دننه د مور ګېډه کې دی، نه جاړي نه خاندي نه متیازې کوي. چې د مور د ګېډې نه بار ووت نو بیا جلام شروع کړي، متیازې هم شروع کړي. که په نهه میاشتې کې پیدا شو، که په نهه نیمې په لسو کې چې راوت تر څو راوتي نه که موده پې واوړي هم چې راوتېري بار دی به جاړي نه د مدې متیازې کوي. عقل خو دا وي چې نهونه پې موده ور واوړېده نو دا متیازې خو دننه شروع کړي، ته یې مې پوره دی، دا جلا خو یې دننه شروع کړي که نه نه. او مخصوص ټمپریچر ورته خدای برابروي د ماشوم دپاره، که ډېرې یخني پې راشي بیا مري، او که ډېرې ګرمي پې راشي بیا مري. اگر ټمپریچر خدای پوره کوي. اوړي کې په سخته ګرمۍ کې هم دا نشته چې د زنانه ته اے سی ولګوه، ګورې دننه به په ماشوم ګرمي زیاته شي او مړ به شي. او په سخت ژمي کې هم دا نشته چې د ښځې ته هیټر ولګوه، ګورې ماشوم باندې به یخني زیاته شي، ګرمي به کمه شي، ماشوم به مړ شي. که سخته یخني واورې او ګلی دي او که اول په شکال دی، ماشوم له به هغه د مور ګېډې رحم ته خامخا الله د هغې مناسب ګرمي او یخني وررسوي. دا کار څوک کوي؟ جواب را کوي الله رب العالمین. دا الله ډېر لوی عظمت کې دمارو. یو ساعت سره چې غواړي تاس دنیا بروانه کی، قیامت براشي، اذا السماء انفطرت، را به ختم شي، دریابونه به دې لوخاله شي، لوخاله ختم، دا غرونه به دې داسې شي کالعهن المنفوش، لکه ولی چې الوزي، دا به ختم شي. دا انوار او سپومې به ډکړې ډکړې به شي، دا ځمکه به ختمه شي، ټوټې ټوټې به شي. دا د الله پاک کالیږي پې نه الله. انما قولنا لامر اذا نقول له کن فیکون. الله وایي زما خبره چې زه یم شنو کېږي به، دی نو پکې نه. دا د الله ډېر لوی قدرت دی. بله شپه خو هم بیا زلزله ولید که نه، دا را روانې دي که نه. یوې 150 میل لاندې وه، بل ځل څومره لرې وه 300 میل لاندې وه. یو دقه یې ورکېس بني، یو چق یې ورکېس بني. او که ستا دې زوی له یو چق ورکړه نو سهار به د شپې پاسې نو د شپې اوده کېږي نو اوده به یو ساعت کې را پاسې مړ به پروت وي. بابا خو نه پاسې ته ولقوه، ولقوه وایي بابا خو مې مړه دی، هلکه شوي دي داسې که نه دي شوي. خیر نو ګورې زمونږ د هر څه د الله په قدر قدرت او د الله ډېر لوی طاقت او قدرت دی. مونږ به الله په دې پېژنو. زمونږ عقل خو نور کار نه کوي. نبي علیه السلام مبارک چې به کله پېشمني پاسېدی ستورو اسمانونو ته به یې کتل او دې انوار ته نو څه به یې وی؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب. د انوار ورځ نیمه چې بدلیږي را بدلیږي، او د انوار او سپومې او د کائنات دا د عقلمندو دپاره د خدای د قدرت غټې غټې نښې دي. موږ به په دقې پېژنو، په دې به پېژنو. نو کافرو ته الله یو ګیله کوي، وما قدر الله حق قدره. کافرانو تاسو د الله د خپل شان مطابق نه دی پېژندل. تاسو خو به د مخلوق ګمان کوئ چې مخلوق ښځه غواړي نو خدای له هم ښځه شته، مخلوق لونه غواړي نو خدای له هم لونه شته، مخلوق بچي غواړي نو خدای له هم بچي شته، مخلوق ناجوړه کېږي نو خدای هم ناجوړه کېږي، مخلوق فاني کېږي نو خدای هم فاني کېږي، مخلوق کله عاجزه شي نو خدای نه نه نه. والارض جميعا قبضته يوم القيامه. وی د قیامت پر ورځ به ځمکه په دقه لاس کې نیولي. والسماوات مطویات بیمینه. او په دقه لاس کې به د واسمانونه راغون کړي به. سبحانه وتعالى عما يشركون. الله د هر عیب نه پاک دی. ګوره هیڅ عیب پکې نشته. الله د مخلوق په شان نه دی، نه ښځې ته محتاج، نه خواهش ته محتاج، نه بچي ته محتاج، نه زوی ته محتاج، نه انسان ته محتاج، نه خوب ته محتاج، نه ستړي کېږي، نه اوږې کېږي، نه پې لوږه راځي، او نه الله له خوب راځي، او نه چاته حاجت شته دی. سبحانه د هر عیب نه پاک. وتعالی عما یشرکون. دا مشرکان چې کوم څیزونه الله سره شریکوي دا نو موږ د الله عظمت، د الله عظمت به په څنګ کوو؟ موږ به الله 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 اکبر به وایو، موږ به سبحان الله وایو، موږ به الحمدلله وایو،
من بلا اله الا الله وایو، من بلا حول ولا قوة الا بالله وایو. دا الله د عظمت کلمات دی. اب وایي ها دا ځان له مقرر کې لا اله الا الله کې د عبادت لایق به د الله د ذات نه بل څوک نشته. عبادت به هغه ذات ته کې چې هغه دقه عظمت لري، بل څوک عظمت نه لري. سبحان الله به وایي چې الله د هر عیب نه پاک دی. الحمدلله به وایي چې څومره ښکلي صفتونه دي ټول د الله دي. الله اکبر به وایي چې الله لوی دی. لا حول ولا قوة الا بالله به وایي. دا ټول خشته خشته الله علمان ښکلې ښکلې معنی لري. لا اله الا الله وحده لا شریک له، الله یو دی شریک نه لري. له الملک بادشاہی الله لرا، وله الحمد صفتونه هم د الله دي. وهو یحیی و یمیت، جمدي کولم الله کوي، مړه کولم الله کوي. وهو على كل شیء قدیر، پاسیز باندې طاقت لري. نو دا الفاظ لږ د خپلو خپلو جماعتونو د علماو د امامانو نه لږ یاد کړئ ښه، او لږه معنی هم ته یاده کړئ. مونږ صرف جومات ته بس مانځله لاړ شو، منډه ترې وو. د دې علماو نه مونږ څه فایده وانغېسته. جومات درته داسې ښکاري لکه سړی چې شاتو یا لکه سړی چې د سرو مچو په کبین باندې ناست دی، منډې ترلې ترې وایي. او جومات داسې سړي ته ښکاري لکه چې بس دا یو د بیګار ځای دی. راځي تا نه ته خو هم ترې منډه وې جبري. نو حاصل د خبرې دا دي د مرحوم چې د علماو نه فایدې والی. دا ما چې کوم تسبیحات درته وښول، دا تسبیحات لږ زده کړې، تاسو له به انشاءالله ټولو له درځي، او د دې په معنا د خپلو علماو نه ځان پوه کړې او دا وایې چې الله پې خوشحاله شي. قسم دې مونږ الله ډېر خفه کړی دی. حضرت انس رضی الله عنه د پیغمبر علیه السلام 10 کاله خدمت کړی دی. یو ځل حضور پاک او فرمایل وی یو ماشوم کوي چې زما خدمت وکړي. ماشومان کور ته هم دننه دي، کور سودا مودا یا څه ضروریات یې هغې له منډه وی. د دې حضرت انس د مور نوم ام سلیم، او د حضرت انس پلار چې کله وفات شو نو بیا دا ام سلیم ابو طلحه رضی الله عنه په نکاح واغشته. نو ابو طلحه د حضرت انس پلندرو. هغه ابو طلحه لاړو خپلې بیبي ته وویې ام سلیم ته، وی ام سلیم نبی علیه السلام د خدمت دپاره یو هوښیار ماشوم غواړي. دا انس هوښیار دی، نو که دې خوښوي نو پیغمبر علیه السلام ته ونه بخو چې د هغه خدمت وکړي. هغې وی دا خو ډېره د خوشحالۍ خبره ده. نو دا انس یې راوسته او نبي علیه السلام له یې ورکړ. دا الله رسول دې بستا خدمت کوي. نو د پیغمبر علیه السلام 10 کاله د خدمت وکړه. کور کې دننه به ورسره و، بار به ورسره و، په سفرونه کې به ورسره و. نو ده د نبي علیه السلام نه ډېرې خبرې یادې کړې دي، ډېر لوی احادیث. یو په هغې احادیثو کې دا حدیث دی چې نبي علیه السلام فرمایي 3 من کن فیه، 3 صفتونه دي چې دا په چا کې رالل، وجد حلاوة الایمان، دکې به د ایمان خوږوالی راشي، د ایمان خوږوالی به دې محسوس کړي. اوس ایمان خو څه سیو نه دی چې هغې کې خوږوالی دی، ګوله نه ده، کجوره نه ده، خوږ شی نه دی. د ایمان تعلق د انسان د روح سره دی، د انسان د باطن سره دی. آثار یې په ظاهر باندې پریوزي، په بدن، په لاسونو، په خپو باندې، او ډایرکټ تعلق د ایمان د قلب، د زړه او د باطن سره دی، او د انسان د روح سره د ایمان تعلق دی. نو لکه څنګه چې بدن په بعضې خوراکونو باندې خوشحالیږي او هغه خوراک د بدن دپاره خوږي، خلک ورته خوږ شی وایي، خوږ. بعضې شی دغه ني ګوره چیني پکې ني او خلک ورته خوږ وایي، لکه اوبه د کوي، لکه خوږې اوبه دي د دې کوي، حالانکې نه پکې ګوره شته نه پکې چیني شته، خو بعضې اوبه ترخې وي، مالګېجرې وي، دې سره د هغې نه فرق راغی. کوم شی چې د انسان په بدن ښه لګي او د انسان بدن ورته خوشحالېږي، نو هغې ته مونږ خوږ وایو. خوب لکه دا خوب د پېشمني وخت کې ډېر خوږ لګي، نو خوب خو څوک په خوله کې نه منډي چې لکه دا د ګلې په شان خوند دی یا د کجورې په شانتې خوند دی. معنا دا چې ډېر لذیذ دی او د انسان وجود پرې ډېر زیات خوشحالېږي.
دقرنګې نبی علیہ السلام فرمایي دا 3 څیزونه دي، دا 3 څیزونه چې په چا کې رالل نو د ایمان به ورته خوږ ښکاري. خوږ څه معنا؟ دی به په ایمان خوشحاله وي. خوږ څه معنا؟ د ایمان هغه حلاوت. زمونږ بعضې علماو ته استلزاز د طاعاتو وی، دته به دا طاعت او تابعداري او دا نیکي داسې خشته ښکلې ښکاري لکه یو انسان ته چې مزېدار ده روجې میاشتې او الپه شکال میاشتې او د روجه ماتې وي او بشیرجان ته د شاتو او د نیمبو خشته مزېدار یو جام مخې ته کېښودو. بیا ته تپوس مه کوه د بشیرجان نه چې بشیرجانه موږ له به پکې یو ګوټ پرېږدی او که نه به پرېږدی. بیا تماشه کوه چې څه چل ورسره دی کوي. دا 3 صفتونه چې په چا کې وي نو دته به طاعات، عبادت، منځ، روجه او 10 حج دا به ورته داسې ښکاري لکه یو روجه ماتي وخت کې چې په کولي کې روجه دار ته خشته شربت مزېدار ښکاري. دی به پې خوشحاله وي، دی به پې سکون محسوس کي. هغه 3 څیزونه څه دي؟ لومبې دا دی: من کان الله ورسوله احب الیه مما سواهما، چې الله او رسول دته د ټول ما سوا نه زیات محبوبي. مونږ د پیغمبر علیه السلام سیرت بیانو. څه دپاره یې بیانو؟ دې دپاره بیانو چې د حضور پاک عظمت مونږ ته معلوم شي، چې مونږ ته دا پته ولګي چې نبی علیه السلام صحابو سره څومره ښېګړې کړي دي او د پیغمبر علیه السلام امت باندې څومره احسانات دي او د پیغمبر علیه السلام د امت ته ښېګړې لپاره څومره تکلیفات برداشت کړي دي او څومره سفرونه یې کړي دي او څومره جهادونه یې کړي دي او څومره اخلاص او ښېګړې کړي دي امت سره. نو زمونږ به د پیغمبر علیه السلام سره مینه به پیدا شي. د دې سیرت مقصد ربیع الاول میاشت کې، په بله میاشت کې، په بله میاشت کې، په بله میاشت کې، خو عموما دا د پیغمبر علیه السلام د پیدایش میاشت ده. نو دې کې خلک د سیرت بیان وکړي. دې دپاره چې د پیدایش میاشت خلکو ته د نبی علیه السلام مبارک شخصیت او د هغې ذات را حاضر شي او مستحضر شي. په دې بنا بیان کوي نو چې موږ ته پته ولګي چې د حضور پاک د نیکه څومره لوی شخصیت و، د نیکه پلار یې څومره لوی شخصیت و، والد محترم څنګه سړی و او دی په خپله چې د والدې محترم نه پیدا شو نو په کم کیفیت پیدا شوی دی. دې دپاره موږ بیانو، علما بیانوي چې د خلکو په لکې مینه محبت پیدا شي. بیبي آمنه د نبی علیه السلام مبارک مور بیبي وه او د والد محترم نوم یې عبدالله و. یاد به تاسو ته انشاءالله که مور نوم یې آمنه ده، بنو زهره یو قبیله د هغې سره تعلق لري او د والد محترم نوم یې عبدالله دی او د نیکه نوم یې څه دی؟ عبدالمطلب. او د نیکه د پلار نوم یې څه دی؟ هاشم. هاشم دی د نیکه د پلار نوم دی. په دې وجه پیغمبر علیه السلام او د هغه قوم ته بنو هاشم وایي. دا هاشم ډېر هوښیار سړی دی، په مختلفو علاقو وګرځېد او چکرې ووالې، غلاګانې به کېدې او ډاکې به کېدې، قافله به صحیح خپل ځای ته نه شوه رسېدې، خپل مقام ته قافله صحیح رسېدې نه شوه، نو لارې بندې شوې وې. نو هاشم لاړ او حالانکې دې هلک دې په هلکانه کې نو د قومونو په منځ کې روابط پیدا کړل. دا سفارتي نظام د جوړ کړ. د به مثلا بل کلي ته ووایي چې هلکه ستاسو دا حد دی او زمونږ د کلي دا حد دی او د فلانکي د کلي دا حد دی. دې حدوداتو کې قافله لوټ شوه نو چې د کم کلي حد یې ابې ذمواري خپل علاقه ساتئ. بس تا ځنډه خبره شوه. عمرزو تورنګزو دغه حد دی، پل مثلا پل نه دې خوا قافله لوټ شوه تورنګزال به ذمواري، او که د پل نه هرې غاړه لوټ شوه نو عثمانزوال به ذمواري. عثمانزو د رضو فاصله مثلا مدرسه ده دارالعلوم نعمانیه، که دې خوا لوټ شوه عثمانزوال به ذمواري، که اخوا لوټ شوه رضوال به ذمواري. دا یو مثال مې درله در. دغه رنګې د قبایلي علاقې وې دې وغورځېدو، خلک خوشحاله شو، قافلو سفر شروع په د شپې به م تل د ورځې به م تل، ځکه هر چا به خپل علاقه څوکۍ کوله. دې مدینې منورې ته لاړ او ډېر مهمان نواز و، ډېر انتهایي چې مدینې منورې ته لاړ نو هلته کې یو جنۍ خوښه شوه. د هغې جنۍ نوم سلما و. هغې جنۍ سره یې واده وکړو
هغوی ډېر په خوشحالۍ او په فخر ولا دا جینۍ ورکړه. اتفاق دا و چې واده وکړو، یو بچی ته پیدا شو، هغه بچي په دې سر کې سپین ویښتو پیدایشي، نو هغه له شیبه نوم کېښود او دا هاشم وفات شو. چې دا هاشم وفات شو، هغه سلما سره دا شیبه اوسېده. د مکې مکرمې یو کس تللی و مدینې منورې ته، نو هلته هلکانو دا واړه هلکان چې وغي غشي ویشتل، د غشو د ویشتو ټریننګ یې کو، نیزهبازۍ ټریننګونه به یې خلکو کول، لکه اوس په ټوپک باندې خلک شیش برابري، نو په غشو شیش برابرو. دا شیبه د دې هاشم د پیغمبر علیه السلام د نیکه د پلار چې کوم زوی دی، دا د پیغمبر هم نیکه ګرځي. دا شیبه دی په دې ټولو هلکانو کې خشته خوبصورت و، لکه د پلار په شان د هاشم په شان ډېر خوبصورت و او ډېر جاذب نظر و چې چا به کتل نو بس د خلکو به خوښېده. نو ده چې به غشي ویشته، د نورو خلکو غشي به خطا کېده، د غشي به نه خطا کېده. یو غشي به ویش، شیش به ځای به نښه به ویشته، بل غشي به یې واغېست، نښه به یې ویشته، بل غشي. نو دا د مکې دا هلک حیران دی چې دا خو ډېر ښایسته هلک دی او حسن یې داسې دی چې سړی وایي چې زما ورته کتلې او قد و قامت باندې هم ډېر مزېدار دی او ګوره دومره شیشناک دی چې یو غشی خطا نه ځي. نو چې دې شیبه دا غشي وویشتل، نو بیا شعرونه شروع کړل. په هغه شعرونو کې وایي زه قریشي یم او زه زما پلار کې و هاشم بهادر و او زم د بهادرۍ چل زده کوم او زما غشي خطا نه دي او دا به وایي چې زه قریشي. دا د قریشو د مکې سړي دا شعرونه واورېدل، ورنږدې شو، برفرداره ته قریشي او وایي زه خو هم قریشي یم، دلته څه کې؟ وایي دا خو زما پلار و هاشم او دلته کې او ته د هاشم زوی او دلته یې واده کړی دی. اوس چا سره؟ اوس مور سره. دی چې لال کور ته ورسېده، نو د پیغمبر علیه السلام چې کوم خاندان هغوی ته وویل چې تا خو شرمېږې نه، ښایسته ښکلې بچې ستاسو، خوبصورته جاذب نظر چې سړی وي ما ورته کتې او د غشو د ویشتو زبردست مهارت لري او شاعر شعر و شاعري کې ډېره ښایسته مزېداره. ستاسو نو مدینه کې مور سره پروت دی، مور سره به یې که پلار سره به یې، تاسو شرمېږئ نه، ډوډۍ وله نه شوی ورکولی. د قریشو یو بهادر هلک په مدینه کې اوسېږي، مور سره خو څوک نه اوسي، تره سره به اوسېږي، بل سره به اوسېږي، خو خپل قوم سره به اوسېږي. دا هلک ولې ضایع کوې؟ مطلب د دې هاشم ورور و. مطلب چې دا خبرې واورېدې، هغې باس نوره مه ملامته کوه، بس دغه دې لاړه خپل وره راولم، لاړ مدینې منورې ته او مدینه منوره کې د هغه خپل لور هاشم خاندان دا غونډ کو او هغې ته وایي چې مونږ ته خلکو پیغور راکړه. دا خو ټیک ته چې مور یې دلته ده، خو دا هلک خو زمونږ ورواره دی، دا خو د هاشم زوی دی، د سبکو پلار پسې دي، مهرباني وکړئ دا هلک راله راکړئ. هغې ته هم خلکو مور ته وله خلکو ووایي چې ته خفه کېږه ما، تا نه دا بچې به ضایع شي. او دې هلک کې کمالات دي، کمالات. ده هوښیار دی، قابل دی، خشته دی، صحت ناروغ دی، غشو ویشتو کې مهارت لري. دې تللی ورکړه چې بویږي، دې ځان سره په اوښ سور کو مکې مکرمې ته یې راوست. چې څنګه یې راوسته نو خلکو وی مطلب برایې راوستی دی، چاته خو پته نه لګېده چې دا هلک دی. نو دې شیبه ته عبدالمطلب د مطلب مرایې په دې نوم دی مشهور شو. عبدالمطلب، مطلب یې ترو، د مطلب مرایې هغه خپل نوم شیبه د خلکو هیر شو او په عبدالمطلب باندې مشهور شو. الله ورسه عزت ورکړه. ګوره د حضور پاک د پیدایش نه مخکې د هغې عزت ته ګوره، د هاشم عزت ته وګوره، دنیا کې مشهور، او د عبدالمطلب یتیم عزت ته ګوره، یتیم و یتیم پلار یې مړ دی، د هغې عزت ته ګوره. خوب یې ولیده مکه کې اوبه ډېرې زیاتې نایابې وې، یو څو کویان پکې و، هغې کې مالګېجنې اوبه وې، خلکو به یې ښودې، مالګې به یې تېستلې او هغه اوبه به یې استعمالولې، نور اوبه پکې نه وې. د زمزم کوی بند شوی و، مکمل بند. دا یو لویه د واقعه د ما بل ځای کې کړې ده. جرهم قبیله چې تله جګړه پکې وشوه، زمزم یې بلکل بند کړ. د خوب ولیده چا ورته ویل دلته کې زمزم کوی دی، هغه کولاو کا کم ځای دی، په خوب کې ورته ځای وښه. خیر هغه قصه اوږده ده، پوره درته نه کوم، ما مخکې کلیم ده د ځان سره کوداله راواغېسته، سسکور او سامان او دا ځای کې نه و. خلکو دا پاګل دی، لیونی دی، دلته کوي کم دی، شاړه ځمکه کنې او دا خو غري ده علاقه ده، دلته کوي خو په
په سلګونو سوونو ګزونو کې مو بلې شته دغه څه کې هغه وی بس ما ته خوب یو ځل نه دوه ځله نه څو ځله خوب مې ولیده زه یې کنو یو کاڼی پکې راووته خو چې کاڼی څنګه لاندې نه ترې اوبه راخوټ کېدل شروع شو اوبه را پیدا شو د زمزم چینه هغه غیبه هغه خدای بعض خلکو فیصله وکړه ویره د اختیار به د دې او د دې سره سره د بیت الله مجاوري او د بیت الله خدمت دم د تو سپارلی شو او د دې سره د حاجانو خدمت هم ورته وسپارلی شو په مکه کې ځلنده ستورې شو ځلنده ستورې زامن والا خدای ورکول شروع کړل نو د یو منښته وکړه وی الله که ماله دې لس بچي راکړل نو یو بچی به ستا په نوم حلالو ذبحه کوم به دا یو رواج لس زامن والا خدای ورکړل د مختلفو ښځو نه چې لس زامن یې کله پیدا شو د وی دې کې اوس یو حلالو نو چا به وی دا دی حلال کو دا خلکو وی خدای اوس دې کې څوک نو قراندازي یې وکړه نو قراندازي پکې د عبدالله په سر وخت د نبی علیہ السلام د والد محترم نو دیم خشته دیم ښکلې او دې د پلار د مور نه یو و نور وړه د مور نه به څوک دو څوک به درې دی یو نو خویندې رالې او پخپو کې پلار ته په لوغړېدو شوې ای بابا زمونږ دا ضرور به ذبحه کوه بل حلال کا خلکو ته وی عبدالمطلب داسې وکړه چې دا هلک زمونږ هم نه کېږي او چې قوره بیا چولې د عبدالله په سر به راوته دې زمونږ هم نه کېږي ده په دې یو اوښ حلال کا وی نه داسې خو نه کوم یو اوښ یو طرف ته که عبدالله بل خوا که بیا د عبدالله په سر راووته بیا دو اوښان کړل بیا پرې قوره وویله پچا بیا د عبدالله په سر راووته یو یې زیاته لس شو اوښان بیا چې پچا والا بیا د عبدالله په سر راووته بیا اوښان شل کړل بیا چې پچا والا بیا د عبدالله په سر راووته لس بیا زیاتول اوښان سلو ته ورسېدل چې سلو ته ورسېدل نو یو خوا سلو خان بل خوا عبدالله نو چې پچی واله نو په سلو خان وخته هغه سلو خان یې لال کړل عبدالله خدای بچ کړ د یو مقام کې نبی علیہ السلام ولاړ دی د یو باندیسي سړی و هغه پیغمبر علیہ السلام له آواز ورکړ وی ابن الذبیحین د دوو هغې کسانو بچیه چې هغوی د خدای په نوم د حلالېدو قرباني شوې ده ستا پلاران هغه دي چې د خدای په نوم د هغې د حلالېدو منښته شوې ده نو حضور پاک ډېر زیات مسکی شو او په دې خبره ډېر زیات خوشحاله شو وایي واقعي دا خبره ټیک ده زه د هغې دوو بچی یم یو نیکه مې حضرت اسماعیل علیه السلام و هغه هم ابراهیم علیه السلام منښته کړې وه چې زه به حلالوم نو خدای بچ کړه او د هغه په دې د جنت ګډ حلال شو او بل پلار مې عبدالله چې زما نیکه منښته کړې وه او قره د ده په سر راختلې وه خدای بچ کړو او سلو خان د هغه په سر کې حلال شو نو واقعي زه د هغې دوو کسو بچی یم چې د خدای په نوم د هغې د حلالولو نظر او منښته شوې ده په دې به فخر کو نبي علیه السلام هغې عبدالله په لاره تېرېږي یو جینۍ وه یو بدکاره خو نه وه خیر خو د عبدالله ولیده نو ده ته یې وی ودرېږه عبدالله وی داسې وکړه چې ما سره واده وکړه نکاح را سره وکړه هغې ده ورته وی چې د نکاح خو دا طریقه نه ده خو زه خپل رشته دارانو سره پلار سره رورو سره سلا به کوم وی ښه چې نکاح نه کوې نو بیا ما سره رانږدې شه هغه وی د شریف قوم سړی زناکاری نه کوي او دا حقیقت دی نه عبدالمطلب نه عبدالله نه هاشم دوی بدکاری نه خدای ساتلی دي د شریف قوم سړی پردی لور خور ته د خپلې لور خور په نظر ګوري ښه خپتېږه مه دې ته لاړ چې لاړو د بیبي آمنې رضی الله تعالی عنها سره د هغه د نکاح شوه دا به قانونو چې سړی به د ښځې سره نکاح شو د جاهلیت رواج و نو څو شپې به د ښځې په کور کې د خواښې کره ډېره بیا به رالل خپل کور ته نو دې ورسره څو ورځې ډېره شو نو چې واپس راته نو هغه جینۍ ورته په لاره کې ولاړه وه د عبدالله ته او عبدالله د 19 کالو هلک دی ښایسته دی ښکلی دی جینۍ ورته ولاړه وه نو عبدالله ورته وایي ګوره تا ته ما نه وایي چې ما ته مه ودرېږه د نکاح خبرې را سره مه کوه او د بدعملۍ خبرې را سره مه کوه هغه جینۍ ورته څه وایي وایي عبدالله اوس مې نه په کار زه خپل کار کوه دی ورته وایي د دې خبرې څه مطلب وایي ته چې وختي په دې لاره تلې نو چې ستا په تندي کې ما کومه رڼا لیدله د نامنې راښکلې دغه رڼا در کې اوس نشته
د سیرت علماو لیکلي چې دا جینۍ کاهنه وه د کویدا. بیا د عبدالله په یو تجارتي سفر کې شام ته روان شو او مدینه منوره کې وفات شو. او سیبه بیبي آمنه د هغه د امید کې پاتې شوې وه. نو د خاوند د وفات نه پس یعنی د عبدالله د وفات نه پس رب العالمین بیبي آمنې له محمد مصطفی ورکړ صلی الله علیه وسلم. بیبي آمنه وی د کومو ښځو چې د حمل په وخت کې په ګیره ماشومي کم تکلیفي وی قسم دی کم هغه تکلیف محسوسه وه. او د پیدایش په وخت کې اتفاق ده چې زمونږ په کور کې تیل نو دیوه نه وه، لیکن د پیدایش سره چې ما کمرانه ولیدل چې دنیا ورته روښانه شوه. دې میاشت کې دې ربیع الاول کې د دواړو جهانو مبارک سردار دنیا ته تشریف راوړی دی. مشهور خو 12 د ربیع الاول دی چې په 12 تاریخ دنیا ته تشریف راوړی دی. او علماو چې کوم تحقیق کړی دی څوک اتم یادوي څوک نهم یادوي. و راجح دا دی مولانا ادریس کاندهلوی رحمت الله علیه په سیرت مصطفی کې نهم تاریخ لیکلی دی. ما د معلومات کوم چې میاشت د څه شپې ختلې ده خو داسې صحیح معلومات ماته ونه شو. خو بیا چاته پته شته چې څه شپه ختلې ده؟ خالي په ورځ یکم ربیع الاول. نو که د خالي په ورځ باندې یکم ربیع الاول نو سبا له اتم دی نو د اتوار په ورځ نهم ربیع الاول راځي. بچریان داسې وی نو ما معلومات واخیستل خو صحیح معلومات ما ته چا رانقلی شو. دې میاشتې نهم تاریخ باندې بنابر قول راجحه رسول الله مبارک دنیا ته تشریف راوړه. شیبه د هغې نه پس ماشوموالې څه خپلې مور سره تېر کړل او سی بیبي آمنې سره تېر کړل. بیبي حلیمې سره په طایف کې په بنو سعد کې تېر کړل. د هغې نه پس په مکه مکرمه کې په ډېر ښایسته نوم به یادېده. خلکو ورته امین وي، امانتګر، خلکو ورته صادق وي، رښتونې به ورته وي. او نوجواني یې ډېره د عزت او د احترام تېره کړه. ځوانۍ کې به خلکو قدر کو، عزت او احترام به کو. او په 40 کال ورته خدای پاک نبوت او پیغمبري ورکړه. زما وروڼو ما راته مخکې وي چې د پیغمبر مبارک د پیغمبرۍ چاله خدای پیغمبري ورکوي، هغه چاله الله پیغمبري ورکوي. الله یعلم حیث یجعل رسالته. یو زمیدار هغه ځای کې تخم کري چې ده ته پته چې دا ځمکه دا تخم زرغونی، او که دې زمیدار ته پته ولګېدل چې په دې ځمکه کې دا تخم غورځوم دا تخم رانه خوري، دا رانه ختمی، نو زمیدار بیا تخم په هغه ځمکه نه ضایع کوي. ځمکه خشتی خوږی او دې ورته ښه برابر هم کي، ویلی راوالی ولا نورم ولا ورکی، او خیمه دې داره کي، اواره هم کي، هغې نه پس پکې تخم کري چې دا تخم پکې را زرغون شي. یو زمیدار د تخم دپاره په ځمکه دا محنت کوي. څه دې خیال دی د پیغمبرۍ تخم چې رب العالمین په یو انسان کې غورځوي نو هغه انسان به څنګه انسان وي؟ به داسې وي چې هغه تخم غیب نه کي، تخم راوټوکوي. حضور پاک له خدای پاک الله یعلم حیث یجعل رسالته. الله په دې پوهېږي، هغه ځای الله ته معلوم دی چې کوم ځای کې د پیغمبرۍ تخم اچوي، د پیغمبرۍ بوټې کوم ځای کې نال کوي، هغه ځای رب العالمین ته معلوم دی. نو الله پاک او بیا دا کومه پیغمبري وه، عامه پیغمبري نه وه، دا هغه نبوتو چې د ټولو پیغمبرانو سردار والا نبوت، امام الانبیاء والمرسلین. دا پیغمبري به هغه چاته ملاویږي چې دی به د ټولو پیغمبرانو د رسولانو سردار وي. دا نبوت به هغه چاته ملاویږي چې قیامت پر ورځ نبی علیه السلام فرمایي الانبیاء آدم فمن سواه تحت لواء یوم القیامت. ټول پیغمبران آدم علیه السلام نه واله تر د عیسی علیه السلام پورې وي دا ټول به د قیامت پر ورځ زما د جنډې لاندې ولاړ وي من غیر فخر یا ولا فخر. زه ګورې وي کبر نه کوم، خدای یو حقیقت درته وایم، ټول بر انا سید ولد آدم من غیر فخر. د ټول بني آدم سردار زیما. وی چې خلق ستړي شي او خلق د سفارش نه انکار وکړي، وی د قیامت پر ورځ د الله په دربار کې مقام محمود کې به بیا زه د شفاعت بکو، او یوازې د خپل امت نه د ټول انسانیت د ټول پیریانو انسانانو د حساب کتاب دپاره به بیا زه ودرېږم په میدان کې.
چې خلق مایوس شي نو زه به هغه ځای کې ولاړ یم. نبي علیه السلام فرمایي چې خلق د سفارت نه انکار وکړي وي زه به هغه وخت کې شفیع یم او سفارش به کوم، او چې په خلکو کم وخت کې هیبت راشي نو هغه وخت به زه الله ته ولاړ یم او زه به د مخلوق سفارش به کوم. داسې ذات او داسې پیغمبري الله هغه ذات له ورکوي. نبی علیه السلام فرمایي وی د آدم علیه السلام نه واخله د بنو هاشم پورې پشت در پشت زما انتخاب الله کړی دی، پشت در پشت. لکه یو سړی وي په کجورو کې یو کجور اعلی وګوري نو لږه لږه لرکۍ نو یو شل پکې ځان لیکي، هغه شل بیا لټۍ لس پکې ځان لیکي، هغه لس لټۍ پنځه پکې ځان لیکي، پنځه لټۍ درې پکې جدا کی، درې لټۍ دوه پکې جدا کی، دوه لټۍ نو یو پکې جدا کی. وی په دغه طریقه رب العالمین د آدم علیه السلام په اولاد کې د منتخب کړو نبوت دپاره. انا خاتم النبیین د ټولو پیغمبرانو اخیری پیغمبر باز، او زما امت د ټولو امتونو اخیری امت، نه زما د امت نه پس بل امت براشي نو ما نه پس بل پیغمبر راشي. دې میاشت کې رب العالمین هغه خپل پیغمبر پیدا کړ. د سیرت مقصد څه شو؟ اوس به د نبی علیه السلام سره بینه پیدا شي، محبت به پیدا شي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي درې صفتونه چې چا کې وي، درې وجد حلاوت الایمان، د ایمان په خوند پیشي، د ایمان خوږوالی دته به دا عبادتونه خواږه لګي. خواږه لومبې سره ان یکون الله ورسوله احب الیه مما سواهما، الله او رسول به د ټول هر چا نه زیات محبوب ښکاري. واقعي د ټولو نه زیاته مینه په مخلوق کې الله سره پک، د ټولو نه زیاته مینه مخلوق له چا سره پکار ده؟ الله سره. ځکه زموږ جون الله راکړی، زموږ مال الله راکړی دی، روغ صحت الله راکړی دی، موږ له بچي الله راکړی دی، موږ له ښکلې شکل سترګې پوزه الله راکړی دی، موږ له انسانیت الله راکړی دی، موږ له مسلماني الله راکړی دی، موږ له قرآن الله راکړی دی، او موږ یې ښکلې مزېدار په خشته شکل اختر تقویم کې الله پیدا کړي یو. نو چې دونه احسانات موږ سره الله کړي دي، قسم دی که موږ د خدای د یو پوټیني موږ ورته پوټیني وایو ځکه د خدای نعمتونه څه غټ څه والو، نو د خدای هر نعمت بې عظیم نعمت دی. د یو رپوټي نعمت شکریه موږ نشو ادا کولی، قطعا نشو ادا کولی. ورکوټي نعمت خو څه کې معمولي سترګه خو نعمت دی، خو د سترګې کې د لږ معمولي دل پیدا شو، معمولي تکلیف، څومره پیسې په ډاکټرانو لګې، په غوږ کې د معمولي تکلیف پیدا شو، څومره پیسې په داروګانو لګې. نو که غوږ دې خراب شو، غوږ سترګه دې خرابه شو، څومره پیسې به پرې ورکړې. ګرده دې خرابه شوه، دو دې خراب شو، اینه دې خرابه شوه، څومره کروڑونه روپۍ پرې بیا موږ لګوو. دا د خدای نعمتونه دي. نو چې دومره الله موږ سره احسانات کړي دي، د هغې په مقابله کې به موږ د خپل رب سره مینه محبت ته ساتو. دا د حضرت ابراهیم علیه السلام یو مثال دله درکو. حضرت ابراهیم علیه السلام یو ځل ګډې چیرې سره ولید، یو خشته هلک و مزېدار ښکلی خوبصورته خوشوا ده، هغه هلک راغی او د الله صفت یې شروع کړ، په ډېر خشته واضح د الله صفت شروع کړه، سبحان ذي الملک والملکوت. د دې بادشاه او د هغې بادشاه د ټولو مالک ذات له زه تسبیح شویم د هغه ابن پاک. سبحان ذي العزة والعظمة والهيبة والقدرة والكبرياء والجبروت. الله صفت یې شروع کړه. د الله صفت یې شروع کړه نو سیبه ابراهیم علیه السلام له خوند ورکړه، نو ورنږدې شو چې سړی مسلمان یې که نه، دله به خوند ورکوي. ورنږدې شو، برخورداره زما د الله صفت خو دې ډېر مزېدار خشته ونه که. یو ځل بیا راته نه وې بابا وبکم درته خو څه به راکې، وی دا نیمې ګړې چیلې ستا شو، ځه ما د الله د نوم نه قربان یو ځل راته وکړه، او ته بیا خشته اواز سره لګیا دی، سبحان ذي الملک والملکوت، سبحان ذي العزة والعظمة. بیا ورته ابراهیم علیه السلام وی بچې یو ځل بیا ووایه. بابا هغه ګډې چیلې خو دې م راته وبخلې، نور به راله څه راکې؟ وی دا ګډې چیلې به سرولم غواړي که نه، شپونکې به دې شم، خو ما ته زما د الله صفت یو ځل بیا په دې ښکلی دې ته مینه وایي. موږ هم خدای سره مینه کوو، څه مینه موږ وکړو، رښتیا وایي. هلته بانک یې کېږي او دلته تا ته په موبایل باندې رنګ راشي، هلته هغې رنګ پسې منډې وې. داسې ده که نه ده؟ خدای سره مینه ده، خو الله نوم واخیستلی شو، الله اکبر. دا خدای عظمت بیانېږي، دا خدای لویي، الله ډېر لوی دی.
اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله د پیغمبر نوم تاسو اوس به پته ولګي چې تا اشنا سره مینه ده او که خدای رسول سره دې مینه ده. نو که تا موبایل وخت کې فورا بند کو یا هغه سړي جواب ورکړه چې مهرباني وکړه بانک ویلي کېږي وروسته ما سره خبرې وکړه، نو بیا به دې مینه د خدای د نوم سره یي. که نه هغه ملګری خفه کېږي جي، اوس هغه به خفه شي. هغه خبره ضروري ده جي، ضروري خبره ده. نو پته ولګېده چې خبره ضروري وه، خدای او رسول ضروري نو که نه. هلته اقامت شروع شي، دلته تلاوت شروع شي، په مانځه کې اقامت شروع شي، تاله رنګ راشي، ذرا هغلته لاړ شي. څونه موږ سادهګان یو، څومره سادهګان. تکبیر تحریمه فوت شو. تکبیر تحریمه څومره لوی ثواب لري، افوت شو. د الله د نوم بې احترامي دې وکړه، عزت ته ولا ونه کړه، هلته لاړې ملګري سره دې خبرې شروع کړې. دلته امام صاحب تلاوت شروع کړه، تلاوت د خدای کلام دی، هغه د خدای خبرې پاتې شوې، ملګري ضروري دی. قسم په خدای ملګري څه کوې چې د دنیا ټول مخلوق یو ځای کا، د خدای د نوم مقابله په عظمت کې په عزت کې نشي کولی. هوښیار سړی هغې ته وایي ملګري به نه خفه کوم، خیر دی، بد اخلاقي به نه کوم، بھائی جان خفه نشي، مانځه نه پس به زه درته ټلیفون وکړم، اقامت شروع شو. بھائی جان چې خفه نشي بانک یې شروع کړو، زه به درته خیر دی ټلیفون وکړم، بانک یې شروع کړو. د بانک جواب ورکړه، اقامت جواب ورکړه، مانځه کې شریک شه. الله مخکې د مخلوق وروسته دی چې کله فارغ شي ښه سنت وکړه او د مانځه نه پس خپل ښه تسبیحات او آیت الکرسي دې ووایه، هغې نه پس ځان له شو په موبایل کې بیا څه پوښی کوه. خپل انداز وپېژنه، انداز. الله د هر چا نه مخکې دی، الله د خدای ذات دی، الله د پلار نه او د رور نه او د ښځې نه او د بچو نه زیات محبوب. دقه رنګې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ابراهیم علیه السلام دغه شخصیت دی. هغه هلک ورته وایي بابا ګورې چې ډېرې مبارک نه مې دي په کار، زه انسان نیم د الله فرشته یم، زه یې راولېږلم چې زما دا خلیل وګوره چې د ده په لکې زما څونه مینه پرته ده، څونه محبت پروت دی. دقه تا سره هم دي، د هغې موبایل والا په لکې ور واچئ چې شا به وکړه ورته رنګه، لونو کې اچول څوک کوي؟ الله. الله وتعالی کې واچي چې وکړنګ، زه ګورم دا بنده چې دې زما نوم ته غوږ ږدي که ستا دا رنګ اوچتوي. اخو پیغمبرونو فرښتې ورسره خبرې کولې، مونږ خو امتیان یو، بندګان یو، نو مونږ سره فرښتې خبرې نه کوي. نو چې ته هغه سره د خبرې شروع کړئ، الله به خپلو فرښتو ته څه وایي؟ اخو بنده زه دې پرېښودمه، بنده زه د سره څه کومه؟ ای بنده ما د سره څه کړي دي، څونه ښکلی شکل او روغ صحت مې در کړی دی، بچي دې در کړي، نو زه دې پرېښوم او اشنا سره دې خبرې شروع کړئ. زما اقامت دې پرېښودم نوم او اشنا سره دې خبرې شروع کړئ. یو ښځه په لاره روانه او بچي ورسره غېږ کې، ماشوم بچی چې ماشوم بچی دې ورسره غېږ کې په د ځنګل کې روانه ده، یو شرمخ پې یو هیبت سره چغه واله چې چغه یې څنګه وواله، دا غریبه ویرېده، بچی دې لاندې پرېوته، منډی شرمخ راغی او خوله کې هغه اورنۍ ولید، ماشوم منډی کړه، شرمخ وتښتاو، دې چغې کړه الله ته، یا الله. د تکلیف وخت کې خو به مونږ ما درته بار بار وي، چا ته چغه وو؟ الله ته چغې کړې، یا الله. مصیبت چې راشي الله ته چغه وه، قسم دی الله به دې پکارېږي، بل څوک دې نه پکارېږي. مو وایي موږ الله خفه دی، پیسه لاړه، تاوان مو کړ، نه ګورې په دې الله نه خفه کېږي، پیسې خو به راځي موځي به هم، پیسې کموالی د خدای خفګان نه دی، د خدای خفګان په دې راځي چې موږ نیکي ونه کړو، الله په دې خفه کېږي چې موږ ګناه وکړو، الله په دې خبره خفه کېږي چې موږ خدای ته او د خدای دین ته شا کړو. پیسې کمې شوې الله خفه دی؟ نه په دې نه خفه کېږي. ځمکه کمه شوه په دې خفه دی؟ نه په دې نه خفه کېږي. موټر سایکل وجنګېد په دې خفه دی؟ نه په دې نه خفه کېږي. په څه خفه کېږي؟ چې موږ ګناه وکړو. په څه خوشحالېږي؟ چې د ګناه نه ځان وساتو. په څه خفه کېږي؟ چې موږ نیکي نه کوو. په څه خوشحالېږي؟ چې موږ نیکي وکړو. په دې الله خوشحالېږي. صاحب من دې ښځې الله ته چغې کړې، یا خدایه زما مخکې به زما بچې شرمه چیر پار کوي، څه وکړم؟ یو شاه سوار راغی په یو اصاروي باندې، اس باندې، او په دې زمري باندې یو هیبتناکه چغه وواله، او چې څنګه یې پې چغه وواله، زمري ماشوم وغورځو، وتښتېد. شرمخلا هغه سړی هغه ماشوم راوچت کړ، دې ښځې یې راوړو،
ترور یا خوره دا ماشوم دی والا او خزب سونه خوشاله ته څوک یې خدای را سره خو کا د زمري د خولې د دینوالۍ راوویسته او ما د دې راکړه څوک یې ته وي د الله فرشته ما انسان نیم اوم اسمان نه رالم چې تا وې الله نو زه هلته وم هر سره خوا کې وم او اسمان نه پورته وم الله وي یو کس زما د دغې بندګۍ مدد له لاړ شي دله راورسېدم مدد له راورسېدم او دا ولې دله رالم دا ځکه چې الله وی چې دې بندګۍ یو ځل ډوډۍ خوړه نولی اوچته کړې وه خولې ته یې اوړې وه او دې کې یو سوالګر اواز وکړو خیر راوړی د خدای په نوم د الله نوم خیر راوړی د خدای په نوم دې ښځې ویله ما د الله نوم یې ماته واخېسته بل څه غوښتنه الله دا یو نولی ده نو خولې نه یې واپس راویسته او سوالګري له یې ورکړه زما د نوم احترام یې کړی دی او خولې نه یې نولی ایستې ده سوالګري له یې ورکړې ده نن بدل خلاصوم د شر مخ د خولې نه نولی وباسم ولې واپس ورکړو الله د خپل نوم عزت نه پرېږدي نه پرېږدي نه پرېږدي بدل نه پرېږدي دنیا کې هم ورکوي آخرت کې هم ورکوي الله ما ته وایي بدل ورکوه نو په خپله به څنګه الله بدل پرېږدي او ښه بدل به ورکوي نو د الله د نوم احترام الله سره مینه دا خو اول نمبر شی شو چې موږ به خدای سره مینه کوو موږ خدای سره مینه ونه کړه الله سره مینه به کوو او دویم نمبر مینه به چا سره کوو نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره د سیرت مقصد هم دا دی د حضور پاک سره مینه سره چې د هغه تابعداري چې په کوم شي خفه کېږو هغې نه ځان وسات چې که په کوم شي خوشحالېږي چې هغې ته سینه ور مخکې بس دا د پیغمبر علیه السلام مینه محبت دی که یو سړی بار بار وایي چې زما د نبي اسلام سره مینه ده محبت دی مینه ده محبت دی خو زما رونو تابعداري د نبي علیه السلام نه کوي د هغه سنتو ته د عزت په نظر نه ګوري د هغه کردار ته د عزت په نظر نه ګوري رښتیا ووایه دا سړی په دې مینه کې رښتونی دی که دروغجن دی دروغجن دی لیلا و مجنون مجنون نوم قیس و قیس د مجنون نوم قیس و قیس لیلا تکه توره وه خدای ورسره لږ ولولو ته عاشق وم نو دی به راته نو د دې لیلا د کوڅو دا دیوالونه به یې ښکلو دا به یې چپول مینه دې ته وه زموږ جومات به دي شي د خدای کور څنګه مینه شو خدای سره زموږ عالم به دي شي ته څنګه مینه ده د عالم خو تا ته د خدای او د رسول خبرې کوي زموږ حافظ به دي شي د څنګه ستا د خدای سره مینه ده د زړه کې خو د خدای قرآن پروت دی ننوي دی دا چل کوي دا چل کوي نو کوي به ستا ورسره څه دي خدای پیشه او دی پیشه تا ته خو سمه لار ښیي کړه تا ته خو قرآن اورې کړه تا ته خو دین ښیي کنه تا ته خو قرآن ښیي کنه تا ته خو د پیغمبر سنت ښیي کنه دا خو خدای سره کم نه مینه شوه سپي به یې ښکلول د لیلا د کوڅې لقد امر على الديار ديار لیلا د لیلا په کوڅو تېرېدمه اقبل ذا الجدار و ذا الجدار نو کله به مې دا دیوال ښکله او کله به مې دا ښکله دیوالونه وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار وی په دې کوڅو دیوالونو عاشق نه یم ډېر علاله نه دي شلولې راله هغه دیوالونو کې دننه کې څوک ناست هغې شلولې دې ته مینه محبت وایي صاحب من مجنون لارې او د لیلا د کلي ته مخامخ په ځنګل کې کېناسته چې ځکه دا لیلا چې ته بار ووته او چې د څادر پلو مې وله ولیده یعنې که نور څه دي دا کلي خو به ول وینم او د ده داسې عجیبه مینه وه هر وخت به په دې غم اخته و نو پلار بوته بیت الله شریف ته وی ته راځه بچې ټوله ورځ جاړې چغې منډې ترړې د دنیا کار د ډوډۍ اوبه نشته په کوڅو کې ته راځه بیت الله ته یې بوته نو د بیت الله په غلاف کې ور دننه کو وی بچې زه یو سوال کوم ته به آمین وی ښه بابا وایه وی شابه وایه اللهم ارحني من لیلا و حبها خدای ما د لیلا او د هغه د مینې نه وساتې الله د لیلا او د هغې د مینې نه مې دمه که
دې سوی اللهم من علی بلیلا و حبها، خدایا د لیلا او د هغې د مینې احسان را باندې وکړه. خبره خوا لوړه شوه. پلار پې هلته را کېښودی، بشیر جانه خدای دې ښه کړه. پې شروع یې وکړه وکړه دا سره چې بشیر جان کې دا لوبه نشته، پته یې نه لګي. خو منتخه سړی ښکاري را کېښودی بیت الله، تا خدای بې خو بس کم ځای نه در پیاده مې راوستی چې ته به دلته سوال وکړې چې د هغې بلا نه دې خدای خلاص کړي، او ته هلته دې له دا سوالونه کوې چې خدای نوره بېله زیاته کړه، خدای احسان را باندې وکړه، په دې امتحان مینه نوره زیاته شي. نو پلار پې را کېښودی، نو دې یو دو شعره وویې: یا رب لا تسلبني حبها ابدا، یا رب لا تسلبني حبها ابدا، يرحم الله عبدا قال آمینا. خدایا چې د لیلا مینه مانه چتې لر نه کې، یا خدایا چتې مینه لر نه کې، او یا خدایا زما په دې امین چې څوک په دې دوا چې څوک امین وی، خدای په هغه هم رحم وکړي. مطلب یې دا چې بابا زما په دې دوا امین وای چې خدای د باندې رحم وکړي، په تا به خدای رحم وکړي، زما د مظلوم په دې امین په دعا امین ووایه. لیونی نو هلته دیره شو، چې دیره شو چې ته یو مجازي سړی لیلا ته چا وی چې پاګل خو هغه درته په ځنګل کې دیره دی. ښه لیونی وی ښه وی زه یو جام پیولی او یو څه دې خوري څیڅکو یې سب نشته، وی دا ولې یو څه هغه وینځه لاړه او جام پیوله ورکړل. دا کوم ځای وی دا لیلا را کړي دي. او زه یم چې څومره چورلکونه به یې ورته ویلي، څونه ګډا به یې ورته کړي. وی سیوه چې سپی وله ښکلی او دیوال وله ښکلی، نو کوم پی چې د لیلا په لاس لشلې شوي دی به څونه د هغه خوښ و، څونه به ورته غریب خوشحاله شوي، خو څونه په ګوټ ګوټ به یې څکلي. چېرته یو ظالم په پی چې ولیدل راغې دې خوا ورته کېناست، چې خبره خو د پیو ده، ورخ یې ونیوه ورخ دې خوا کېناسته، سر چې وینځې پی ولل دا بل زاش مجنونې ما پی راوړه د لیلا د کور، هغه وینځه به چې هغه بل خو لرې ناست دا نږدې دی، دوه عاشقان دلی ورکوه، پی به دې بل سکره خوار دغسې پاتې شو. دې واده پی ووال ټول. څو ورځې پس لیلا هغه ویندې ته وایي وی څنګه هغه مجنون له پی وړې راوسید اولم وله یاره بلا پی وسکله، نن پی موړه، نن دا جام تش یوسه، ورته وي چې لیلا دغه غواړي وینه غواړي، نو چې دا چا پیش کړي وه مجازي، هغه له جام یې وړه. وی دا جام وی پی راوړه، پی تا خو نن تش جام راوړه. وی نن لیلا وینه غواړي په دا پیو کې، په دا جام کې، او دې لرې شه وینه سیته باندې ورته لاس راح کړه. دا بچانګیا وږې ده وږې پی راوړه پی ورته بیا وایي لیلا وینه غواړي، لرې شوې وینه څه کې پی راوړه شوه ناوخته کې وږې ما. لیلا وینه غواړي، وی وینې والا پاګل هغه شاته ناست دی، دا شنا مې پیو والا دی، پی راوړه چې هغه له جام یوړه که نه، پی خو ټول دې ظالم واړي ټول څو شتو ورځې خو خې ته ده ډکه کړې وه، هغه خو الوبې او جام څکلي بیا خو دغسې پاتې دی، چې هغه له څنګه جام لاړ. وی څنګه لیلا جام خو دې راوړو او وینه غواړي، د یو اندام نه یې وله وینه وویسته، که د دې مخې په کار یې ودرېږه، د دې ښي مخې ورېږه دې نه، د دې لاس یې دې نه وباسم، د دې خپې وینه په کار یې دې نه ورله وباسم. نو هغه د وینې مجنون او دا چې کوم ورخ کې پروت و دا کوم یو مجنون و، دا د پیو مجنون. نو موږ ټول د پیو مجنونان یو. نو وایو خدایه یا خدایه لیلة القدر شپه خو که دې راته وښوله، نو چې لیلة القدر شپه نو د ورځې نه هم سوچونه کړي چې څو منه سره زر به غواړم او څو منه سپین زر به غواړم او څونه کارخانې به غواړم او څو شلې میخې به غواړم او څو سوه چیلې او ګرې به غواړم، په دقه سوچ کې پراته وي. موږ سره ډېر خلک په ټلیفون رابطې کوي، څوک د مسلو تپوسونه کوي. قسم دی ډېر خلک دا تپوس کوي موږ نه د قرآن شریف د صورت خو څه دپاره، یاره جي داسې څه دم راته وښایه ډېر حالت مې خراب دی. ټیک ده، بده نه ده دا تپوس، ښه خبره. یاره جي داسې یو صورت راته وښایه دوکان مې نه چلېږي، یاره جي
داسې صورت راته وښایه کارخانه په ټکو ولاړه ده. یاره جي زما کالم او بس سمې نه کړي دا یې صورت راته وښایه. دا چا مو نه وي چې داسې صورت راته وښایه چې قبر مې خشته شي، داسې صورت راته وښایه چې په قیامت پر ورځ د حضور پاک خوا کې ودرېږم، داسې صورت راته وښایه چې جنت ته پې زر لاړ شم. ټولې قصې بل په روانې دي. زمارونو حقیقي عشق خدای نه غواړو خو خدای چې مانه څه غواړی نه ورکوم. پیغمبر مبارک صفت کوم او دا مې چې زه عاشق یم عاشق یم عاشق عاشق خو چې رسول الله مبارک څه غواړی هغه نه ورکوم. دا د پیو مجنون، دا د وینې مجنون نه. هغه پنجابي نو چا ورته وی چې هلکه روجې وی روز پټان جانے روزه جانے پښتون پیش او روجې پیش. نو بیا ورته چا وی چې هلکه دغه وکړه د مونځ نه کې وی د جمي سار شورو به پې وکړم خو د جمي هغه د سار او د ماسخوتن به دې راله پلار کوي او د وړي هغه د ماسپښین به راله پلار کوي. نه به یې مونځ کو نه به یې روجې نیوله او چې کله به روجه ماتې شو پیکوړی او کباب نو پرلت به ورته مخکې والي. یا ظالمه نه مونځ کې نه روجه نیسې او روجه ماتې ته دې د مخکې نه پرلت ټیکولو ته غځولي وی دومره کافر خو هم نه چې روجه ماتې دې نه کوم. د کافر خو هم نه موږ هغه لټان یو خفه کېږم. اول ځان ګورې یادوم ښه بیا پکې تاسو یادوم. یو نوکر د یو خان، هغه نوکر به سینار وخت ډبوله خو چې خان به سینګ دغه ته وخته بلستن ته نو نوکر به ترې مخکې کټ ته ختلی و چې خان بابا به د خپو نه کمبل راتاو کړی نو ده به د خپو نه څه کوي سر نه به یې هم راتاو کړی و. هغه وایي چې دا مې نه کړي او که زه یې نه کړم دا خو مې پلار دی. یو ځل باران و نو خان بابا دې نوکر ته ویې لکه وی ته لغوندې ظالمه زما نه مخکې په بلستن ته وختې یا سپېره صبر وکړه نو تا په ما څه دې وکې ستاسو حاجت شته څه کار دی شته خوب ته هم نه پرېږدې او وی کار مې شته وی څه کار دی وی بار وګوره چې باران شته که نشته. بابا ستوس په باران څه کې د چت لاندې پروت دی مونږ اوس د ګرمې بلستنې نه ولې پاسې نه نه وی ما نه ورشه لاړ شا به وګورو چې باران شته او که نشته دی. یسې به بلستن هم د خدای ته وګورو چت دی باران شته نشته ستا ورسره څه کار دی وی نه خامخا به ګورې وی ښه شته وی پانسې دی او شته وی پیشو راله بلستن ته مې راوخته مې په لاس و لمده وه هغه خو یې ته پوند ونه که سړی خو مې پانه ته وکنه وی ښځه دا څوک دا بیجلی خو مړه که خان بابا په بجلی ته څه کې وی ما له په رڼا کې خوب نه راځي وی سترګې پټې که پخوا چې مونږ ماشومان وو که نه والو نو موږ سره مشرانو ټوکې کولې د بجلی مړې کې مونږ سترګې پټې کړې واقعي چې سترګې پټې کې بجلی مړې شوې که نه پایله خو په نظر څه نه راځي بیا به یې بجلی بلې کې مونږ به سترګې وغړولې مونږ وی ګنې بجلی مونږ به دا خیال و چې ګنې دا بټن د مونږ د سترګو کې لګېدلې ده سترګې پټې کې تیاره شو چې سترګې کولاو کړو نو رڼا شي نه پوهېدو ماشومانو او ته په رڼا څه کې خوب نه درځي نه او سترګې پټې کړه لکه دا ته چې پاسه دا بجلی مړه که خوب نه راځي وی ښه داسې وکړه چې بلستن د سر نه ته وکړه به تیاره شوه که نه وی ښه ده داسې وکړه چې دروازه خو بنده کړه دا دوه کاره دې ونه کړل دا دروازه خو بنده کړه هغه ورته وی صاحب دا دوه ځله مه وکړل دا درېیم پکې ته وکړه که نه نو عقلتان بس مولا به خدای د قیامت پر ورځ تپوس کوي اطیعوا الله و اطیعوا الرسول من یطع الله ورسوله څنګه دی الله او د رسول تابعداري چې چا وکړه مونږ الله او د رسول تابعداري پرېښیم مونږ خولې عاشقان یو هغه عاشقان چې هغه پی والا مجنون بینې والا مجنون نه یو نو د الله او د رسول مینه لومبې صفت دا شو من کان الله ورسول